مالا د علم رڼا راکړې ربا پوهه شعور زما بلها کړې ربا که دا دعا مې شي قبوله نو بیا زما په شان ټوله دنیا کړې ربا تر څو چې ترجمان نه وي قرآن د کتابونو ابز د کراډک شي کل جهان د کتابونو چې مونږ ټپوسان کړل مشران د کتابونو په مونږ باندې راپوره شه تاوان د کتابونو چا پښو د لاندې کړي دي په ځمکو یې راکاږي او چا په سر غست د اسمان د کتابونو زر کاله د قامونو نه په مخکې درومي کم قام کې چې پیدا شي نشیان د کتابونو په مخ باندې مې ښکل کړو په سینه پورې مې جوخ کړو کتاب زما جانان شو زه جانان د کتابونو په مخ باندې مې ښکل کړو په سینه پورې مې جوخ کړو کتاب زما جانان شو زه جانان د کتابونو دا خاوره دومره تږې ده دا خاوره درنه غواړي خدای په شیبو شیبو باران د کتابونو دا خاوره دومره تږې ده دا خاوره درنه غواړي خدای په شیبو شیبو باران د کتابونو هغه سرونه مات کړئ په ډیران کې غزار کړئ په مونږ کې چې کم نه دي لیونیان د کتابونو عمل ته چې دی وګورم او علم ته دې پام کړم انبار په سر غست د شیطان د کتابونو ته ګوره هره پاڼه به اواز کوي زلمیا چې تاسو روباسئ شهیدان د کتابونو ستاسو بیزه ډېره ښکلې ده باید چې ملګري راشي او څه ناڅه ذایقه کړي ماشاءالله تاسو ماشاءالله دا شعر هم ویلی مونږ ته ځای نه تنها چې یو رسټورانټ دی بلکې یو علمي مرکز دی علمي مرکز دی ماشاءالله تاسو به په کابل کې ډېر رسټورانټ لیدلي خو تاسو د دې رسټورانټ کمال په دا دی چې دلته کې د پښتو ادبیات پراته دي کتابونه پراته دي یعنی رسټورانټ هم دی او یو مکتب هم دی السلام علیکم ورحمت الله دوستانو الله خوشحاله و آباد لره مجیب ورور مجیب زلمی د له سحرې سره خو ټول اشنا یاستئ زه البته خپله د شعر و شاعري سره مینه ډېره شته خو خپله یو کړی ویلی نه شم او نه مې ذهن کې پاتې کېږي نه پوهېږم مجیب ورور الحمدلله میخانیک یادولو کې ډېر تکړه یو که نه هر شی چې یو خورا شعر شاعري نه زده کېږي مجیب زلمی ورور راغلی افغانستان ته او خوشحاله شوم الله دې هر کله راولي خپل کور دی موږ ته خو دا بارډر او دا پولې مولې او دا سرحدونه مرحدونه دا خو موږ نه پېژنو ټول یو ژبه یو مو کلتور یو مو عنعنات یو مو رسم او رواج څنګه ورو شیخه نو موږ ته داسې نه ښکاري چې دا د بل ځای زړونه مو سره نږدې دی الحمدلله نو الله دې هر کله راولي نه تنها مجیب ورور نورونه دي څوک هم افغانستان ته راځي هر کله د خدای راولي موږ به انشاءالله دلته قدر او عزت کوو نو مجیب ورور هر کله راشي ستاسو هم ډېره زیاته مننه قربان الماس بھائی ستاسو هم ډېره زیاته مننه اخیر رسټورانټ کې ناست یم په ارزان قیمت کې کابل کې د دې ډېره زیاته مننه یقین وکړئ موږ ډېر زیات ونازولو حالانکې کابل ته چې رادننه شوی یم ننګرهار ته جلال آباد ته ماهیپر ته چې په کومه لاره باندې راغلی یم هر پښتون هر مشر هر همزولی او هر کشر خپل د زړه بړاس او مینه چې دی هغې ما ته داسې ده خپل زړونه یې ما ته په تلو کې ایښي دي خپل سرونه یې ما ته په تلو کې خپلې وظیفې ما دپاره پرېښي دي خپل روزګارونه یې ما دپاره پرېښي زما نور ډېر ملګري دي پامیر جان دي خان اکبري دي چې هغه هر څه پرېښي او بس ما ته ځان وقف کړی نو د دې احسان بدله خو یقین وکړئ زه تاسو ته اوس نه یم چې ګورئ موږ دومره نه یو دا څومره مینه چې تاسو ماله راکړه بیا هم ستاسو ډېره زیاته مننه ادبیاتو سره تعلق ساتئ کوالیفاید خلک یاستئ نو په شعر کې به درته ووایم چې ماله د علم رڼا راکړې ربا پوهه شعور زما بلا کړې ربا ماله د علم رڼا راکړې ربا پوهه شعور زما بلها کړې ربا که دا دعا مې شي قبوله نو بیا زما په شان ټوله دنیا کړې ربا تر څو چې ترجمان نه وي قرآن د کتابونو ابز د کراډک شي کل جهان د کتابونو چې مونږ ټپوسان کړل مشران د کتابونو په مونږ باندې راپوره شه تاوان د کتابونو چا پښو د لاندې کړي دي په ځمکو یې راکاږي او چا په سر غست د اسمان د کتابونو زر کاله د قامونو نه په مخکې درومي کم قام کې چې پیدا شي نشیان د کتابونو په مخ باندې مې ښکل کړو په سینه پورې مې جوخ کړو
کتاب زما جانان شو زه جانان د کتابونو په مخ باندې مې ښکل کړو په سینه پورې مې جوخ کړو کتاب زما جانان شو زه جانان د کتابونو دا خاوره دومره تږې ده دا خاوره درنه غواړي خدای په شیبو شیبو باران د کتابونو دا خاوره دومره تږې ده دا خاوره درنه غواړي خدای په شیبو شیبو باران د کتابونو هغه سرونه مات کړئ په ډیران کې غزار کړئ په مونږ کې چې کوم نه دي لیونیان د کتابونو عمل ته چې دې وګورم او علم ته دې پام کړم انبار په سر غستې د شیطان د کتابونو ته ګوره هره پاڼه به اواز کوي زلمیا چې تاسو روباسئ شهیدان د کتابونو چې تاسو روباسئ شهیدان د کتابونو ډېره مننه الله دې نور هم درته همت درکړي ورور واقعا زه د ده شعرونه چې اورم د ده شعرونه ځینې وخت کې ګورم یو عالم خبرې دي پکې نو دا کم شعر چې ده اوس وویلی هغه قوم هغه ملت نن سبا په نړۍ کې سرلوړی دی نسبت ته ده وختي یو بیت ویلی چې زر کاله مخکې دی زر کاله د قامونو په مخکې درومي کم قام کې چې پیدا شي نشیان د کتابونو نو په هر بیت کې یو دنیا پرته ده الله تاسو ته نور هم همت درکړي خدای پاک دې ستاسو الله تاسو مرزي څومره مینه چې موږ له راکړه د هغې بدلې او د هغې ثمره د الله تعالی تاسو ته ډېره مننه نو هر کله راشي بیا هم وایم دا وطن موږ تاسو ټولو ګډ کور دی زما خپل وطن دی زما خپل کور دی هغه وایي که نه سترګې په بڼو باندې نه درنېږي قربان نو تاسو زموږ سر سترګې یاستئ انشاءالله سبا لکه چې فکر کوم چېرته مشاعره هم ده هغلته هم ورځئ خوست کې خوست خو بیخي د شعر او ادب مینهوال دي نو انشاءالله تاسو به خوستیانو مینه هم وګورئ نو که چېرته موږ وخت پیدا کړو شیخه چکر نه وهې ورځو به ولې نو زلمی ورور خو د ډېر څه لایق دی اوس لپاره خو موږ داسې څه نه درلودل فقط زلمی ورور دا هم تاسو ته صحیح تکلیف کړی دی دغه یو جوړه جامې دي ورور نه پوهېږم چې ستا په ذوق باندې که نه ما ته قبول دي دغه یو واسکټ مو سره دا به په ډېر شي حسابوي ډېره مننه قربان ته شم ډېره مننه نو که وخت زلمی ورور سره دلته دومره ماشاءالله دومره مینهوال دي چې وخت حتی نه وي یو سره چې چېرته کښېني دا اوس هم فکر کوم 2-3 زنګه درته راغی چې دلته راسې ما دعوت دی نو الله دې ورته خیر ورکړي دلته راغی زموږ ملاقات موږ ورنه غوښتنه وکړه ملاقات وخت یې راته راکړ نو موږ ته مناسبه ده چې ډېر خدمت دې وکړو ځکه مېلمه یې قربان ډېره شیخه ته څه وایې مننه ورور الله دې هر کله راوله ستاسو هم ډېره زیاته مننه ستاسو پیزا ډېره ښکلې ده باید چې ملګري راشي او څه ناڅه ذایقه کړي ماشاءالله تاسو ماشاءالله دا شعر هم ویلی موږ چې ځای نه تنها چې یو رسټورانټ دی بلکې یو علمي مرکز دی علمي مرکز دی ماشاءالله تاسو به په کابل کې ډېر رسټورانټ لیدلي خو تاسو د دې رسټورانټ کمال په دا دی چې دلته کې د پښتو ادبیات پراته دي کتابونه پراته دي یعنی رسټورانټ هم دی او یو مکتب هم دی په یو وکړه ماشاءالله دا ستاسو د قابلیت او ستاسو د علمیت هغه څرګندونه ورکوي ماشاءالله چې ستاسو په طاقونو کې چې دی نو آیس کریم او دغه نه دي پراته ستاسو په طاقونو کې کتابونه پراته دي ډېره مننه خو السلام علیکم اکثره هغه هیوادوال چې په اروپایي او په غربي ټولنه کې ژوند کوي دې سره د خپلو بچو د آینده یا د مستقبل فکر وي چې زما بچي به په دغسې محیط په دغسې ټولنه کې ژوند کوي خو طبیعي خبره ده چې دغه ټولنې او دغه محیط اثار به په دغه ماشومانو باندې وي نو که چېرته تا سره د خپلو بچو دغسې غم وي راځه دا هیڅ فکر مه کوه الحمدلله موږ قرآن کور اکاډمي جوړه کړې ده چې دا اوس موږ سره په لسګونو تعداد باندې الحمدلله ماشومان د روزنې لاندې دي هغې لپاره موږ خپل کاریکورم او درسي مواد لرو چې په هغې کې دوی ته هم د مور و پلار حقوق همدارنګه د معاشرې آداب همدارنګه هغه د شریعت مخالف یا زموږ او ستاسو د افغاني کلتور او عنعناتو مخالف کمې خبرې چې دوی ته په مکتب یا په محیط کې ښودل کېږي هغه به انشاءالله دلته هر څه صفا کېږي ته همدا ستا اولاد به انشاءالله داسې روزنه ورته موږ ورکوو چې آینده کې به فکر کوي دا ستا په غېږ کې لوی شوی که غواړې خپل اولادونه په قرآن کور اکاډمي کې وروزې په دغه ورسن نمبر همدا اوس ما سره رابطه کې شه انشاءالله په یو میاشت کې دننه به ستاسو ته نتیجه مخامخ